پاکستان څنګه دغه $6 میلیونه وګټل؟ امریکا سره یې څه وکړل؟ پاکستان حکومت ولې خوشحاله ده او د امریکا دغه کار باندې بیا افغانان ولې غبرګون وښوده؟ ویډیو راسره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. پاکستان حکومت ډیر چلباز حکومت ده. پاکستان حکومت امریکا ډیره متاثره کړه، هغه و چې امریکا ورسره $6 میلیونه مرسته وکړه. دوی دغه کار څنګه وکړ؟ څو ورځې وړاندې پاکستان حکومت جګ شو امریکا ته یې ډیر ناچیزه روغتیایي توکي د مرستې په توګه ولیږل، حالانکه چې پاکستان خپله له بحران سره مخ ده. دغه توکي لیږل د پاکستان خاورې داخل کې ګڼ غبرګونونه روپارول. د پاکستان ولس ویلي چې خپله سوال کوي او بیا هغه مرستې امریکا ته لیږي. دا څه معنی؟ کله چې امریکا د پاکستان دغه حالت وکاته زړه یې پرې ودرېده. د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان سره د $6 میلیونه مرسته کوي ترڅو د کرونا پر وړاندې مبارزه کې ولګوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر پال جونز د کوچني اختر په مناسبت خپاره کړي پیغام کې پاکستان سره د مرسته اعلان کړی ده. د امریکا سفیر ویلي دا پیسې به د کرونا وایرس د ناروغانو د درملنې په برخه کې ولګول شي. د هغه په وینا امریکا هڅه کوي له پاکستان سره په دې حساس وضعیت کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. دا مرسته په داسې وخت کې کیږي چې پاکستان امریکا ته د کرونا وایرس پر وړاندې د مبارزې په موخه دغه هیواد ته روغتیایي توکي ولیږل. نو اوس د پاکستان حکومت ډیر خوشحاله ده او په بار بار یې په ټلویزیونونو کې خلکو ته ښیي چې زموږ چل او فکر مو ولیده او ډیر زیات ځانو ته خوشحاله دی. درنو لیدونکو، تاسو که کوم نظر پرې لرئ نو له موږ سره حتما په کمنټ کې پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ نو بیا زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.